جانا څکزی اسلامي امارت ته وایي چې د اټک د نیولو په خوب کې به کابل د لاسه ورکړی. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. جانا څکزي پرته له دې چې د اسلامي امارت نوم واخلي ویلي د اټک د نیولو په خوب کې به کابل د لاسه ورکړی. په داسې حال کې چې له تېرو 2 ورځو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې تر بل هر وخته ترنګلې شوې، ورسره پاکستاني چارواکو څرګندونې هم توندې شوې دي. تېره ورځ هم د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جانا څکزي په خپلو یو لړ څرګندونو کې د دغه هېواد د پوځ د مشر خبرې په تکرارولو سره ویلي و چې دا یو پاکستاني ژوند لا ټول افغانستان دوی ته غوره دی. دغه خبره تر دې مخکې څه موده وړاندې د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر هم کړې وه چې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوې وه. جانا څکزي تېره ورځ هم پر ایکس پاڼه لیکلي و چې پاکستان په بریالیتوب سره د ټي ټي پي په برخه کې پر افغان طالبانو فشار راوړی. د هغه په وینا په افغانستان کې د ټي ټي پي د اډو پر وړاندې کلک څار او بریدونه ښایي دوام ولري. هغه زیاته کړې وه چې په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیک نفوذ د انکار وړ نه دی او د دوستانه اړیکو لپاره له طالبانو سره تعامل د ضعف ټکی نه دی او کېدای شي دا به اوس په سمه توګه روښانه شوې وي. نوموړي د پاکستان د وروستیو بریدونو په اړه ویلي و چې پاکستان د خپلو پوځیانو د وینې غچ اخیستی او پولې ته څیرمه یې د وسلوالو خوندي پټنځایونه په نښه کړي دي. نوموړي دا هم ویلي و چې که په پاکستان کې ترهګریز برید وشي موږ به د افغانستان پر وړاندې کلک ځواب ورکړو.